Bismillahirrahmanirrahim. The Sys 1,3 diethyl cyclobutane diethyl cyclobutane structure. The this structure بسنګي فضای جوړښت د اسټیروایسومر نو کومن مخکې موږ ویډیو کې د سلوم سفر کې په پښتون کې موږ ویل چې د سټرکچر ناممکن دی غلط دی دا اوکې نو د سیس 13 ډایتایل یو ال چی دا سټرکچر شته صحیح ده سیس 13 ډایتایل سایکلوبیوټان نورمال که سټیبিলিټي په لحاظ راکې چې دا سټرکچر ناممکن ني بیا په میټ کې ما وکړل او کې دا سټرکچر وو سیس 13 ډایتایل سایکلوبیوټان چې دی سیس 13 ډایتایل سایکلوبیوټان نو موږ دا سټرکچر داسې لیکلی شو چې دلته زه H واخلم دلته هم H واخلم او دلته هم چې دی C2H5 او دلته هم C2H5 نو دا موږ سره د 1 3 لکه 1 2 3 cis 1,3 diethyl cyclobutane شو صحیح ده یا زه د سټرکچر داسې هم لیکلی شم ملکانو دلته زه ولیکم CH2 CH3 او دلته هم چې دی CH2 CH3 ولیکم دا به موږ سره شي سیس 1,3 ډای ایتایل سايكلو بيوټان نو دا اصل کې تصحیح ته مخکې ویل چې ما د سټرکچر ناممکن دی صحیح ده خو بلکې د سیس 1,3 ډایتایل سټرکچر چې دی سایکلوبیوټان سټرکچر ممکن دی او دا دغه سټرکچر دی دا دغه څه دی سټرکچر دی او د دوی یو بل سټرکچر هم اخیستی شو چې ولیکو هغه دا چې او دا منګه دلته زه واخلم CH2 CH3 او دلته هم چې دی CH2 CH3 دا موږ سره سیس 1,3 ډایتایل سایکلوبیوټان دی او کتاب کې چې موږ د کوم شی غوښتی دی چې زما هغې وخت ورته فکر نه و صحیح ده لکه دوی چې دا ناممکن دی سټرکچر نو هغه سټرکچر داسې دی چې سیس 1,3 ډای ایتایل نو یو ویل خدا شو او بل الیل د بل ورکړی دی او بیا سایکلوبیوټان دی نو داسې نوم خو موږ سره شته نه دی نو سټرکچر هم موږ سره نشته دی نو زما مخکې دا چې ډای ایتایل سایکلوبیوټان سایډ چین چې دی ما وایست دا غټ دی نو کې چې دی نه دا اوپن کېږي ازادي کې د وجه سټیبل نه دی خو داسې نه ده په میټ کې د سټرکچر شته نو سیس 1,3 ډایتایل سایکلوبیوټان سټرکچر چې دی هغه موږ دغه سټرکچر ورته ولیکلی دا سټرکچر هم لیکلی شو دا سټرکچر هم دی او دا سټرکچر هم دی صحیح ده نو سایکلو سیس 1,3 ډایتایل سایکلوبیوټان د پاره سټرکچر چې دی دا ممکن دی